د طلونیو سره د خلیلزاد د مرکې مهم ټکي څه وو؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په سمه توګه پلې شوه او شرایط سم وو، په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان به د 115 ورځو په ترڅ کې له 5 اډو ووځي. ښاغلي خلیلزاد په کابل کې له طلونیوز خبري شبکې سره په یوه مرکه کې وویل امریکایان او طالبانو د دوحې خبرو په ترڅ کې په اصولو یوې خپلمنځي هوکړې ته رسېدلي دي، خو نوموړي زیاته کړه دا هوکړه به هله د پلي کېدو وړ وي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې هم وګوري او د هغه لخوا هم ومنل شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د ولسمشر ټرمپ له تایید وروسته به په راتلونکو څو ورځو کې د بین الافغاني ناستې لپاره ځای او نیټه اعلان شي. ده زیاته کړه له هغو سیمو چې امریکایي پوځیان ووځي هلته به جګړه کمه شي، خو ټینګار یې وکړ چې دا د کوم اوربند په معنا نه ده او اوربند باید د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه وي. طلونیو سره مرکه کې زلمي خلیلزاد وویل امریکا له طالبانو سره خبرو کې یوه سره کرښه هم لري او هغه دا چې هیڅکله نه غواړي چې د امارت تر نامه لاندې نظام رامنځته شي او په افغانستان کې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د زور له لارې داسې وکړي. خو ده ومنله چې د هوکړې په متن کې طالبانو ته د اسلامي امارت اصطلاح کارولې او دا ډله په همدې نامه یاده کړې، خو روښانه یې کړه چې امریکا د افغانستان جمهوري حکومت په رسمیت پیژني او طالبانو ته د یوې ډلې په سترګه ګوري. دغه راز د ځینې مرکې ځینې نور مهم ټکي په دې ډول وو. خلیلزاد وایي تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې څوک به زموږ له خوا دا توافقنامه له طالبانو سره لاسلیک کوي. هغه زیاته کړه د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ ژر پیلېږي، خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې هیات وټاکي. دی وایي طالبانو به په ځینو مسایلو یودم لاس پورته کړ چې بس په دې مسله دغسې توافق وشو، همداسې باید شي چې دا موږ ته جالبه وه. دی زیاتوي زه به ډېر بین الافغاني مذاکراتو کې نه یم ښکېل، خو قطر، اندونیزیا، ناروې او ملګري ملتونه او نور علاقمند دي چې منځګړیتوب وکړي. خلیلزاد وایي موږ ته یعنې امریکا ته سوله تر ټاکنو مقدمه ده، ټاکنې باید د سولې خنډ نه شي. دی وایي تر ټاکنو مخکې به زموږ موافقه وشي او بین الافغاني مذاکرات به پیل شي. خلیلزاد زیاتوي د امریکا لپاره د امارت راګرځېدل د منلو نه دي، خو دا د بین الافغاني ډیالوګ پورې اړوند موضوع ده، مګر امریکا نه غواړي چې اسلامي امارت بیا جوړ شي. خلیلزاد وایي یو وخت مې فکر کاوه چې طالبان د یو بهرني هیواد تر قوماندې لاندې عسکر دي، خو له 9 میاشتو مذاکرو وروسته دې نتیجې ته ورسېدم چې دا فکر مې ناسم دی. طالبان تر ډېره وطن دوسته خلک دي، له امکانه لرې نه ده چې طالبان دې په راتلونکي کې د امریکا دوستان وي. خلیلزاد زیاتوي دا کورنۍ جګړې کوم خطر راته نه ښکاري، ځکه هم دې لپاره موږ مذاکره کوو چې دا خطر دفع کړو او که خدای مکړه داسې وشوه نو معنا دا چې موږ ناکامه یو او یوه داسې سوله به مو نه وي کړې چې افغانستان د ثبات خاوند شي. آیا طالبان مدغم کیږي؟ نه، موږ په دې اړه بحث نه دی کړی، خو طالبان له اصلاحاتو وروسته یو منظم امنیتي ځواک د افغانستان لپاره غواړي. آیا د ډیورنډ مسلې په هکله بحث شوی؟ خلیلزاد وایي د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې په دې اړه کوم بحث نه دی شوی. دی زیاتوي چین او روسیې هم مذاکرې کې همکاري کړې او د لاسلیک غونډې ته په دعوت شي. دا او د زلمي خلیلزاد د مرکې مهم ټکي. تاسو د زلمي خلیلزاد د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.